افغانستان د طاقتور بادشاهانو او سلطنتونو د لپاره قبرستان دی. ملګرو دا مشهور خبره ده او کېدای شي تاسو هم اورېدلې وي چې افغانستان د سلطنتونو د لپاره قبرستان دی. لیکن ملګرو تاسو د دې خبرې په حقیقت باندې پوه یئ چې افغانستان د قبرستان ولې ویلې کیږي؟ د دې خبرې په شا باندې ډیر لوی یو اوږد تاریخ پروت دی. د افغانستان داسې خاوره ده چې دې ته د هرې زمانې طاقتور بادشاه راغلی دی او په دې باندې د قبضې کولو خواهش کړی دی. لیکن د تعجب خبره دا ده چې دې خلکو ته همیشه دلته شکست میلاو شوی دی. د دې ځمکې قبضه کول خو پرېږده بلکې دې خلکو دلته خپل غزول طاقت هم بایللی دی. سکندر اعظم کوم چې د دنیا اکثره حصه فتح کړې وه ده دا ویلي وو چې افغانستان ته راداخلېدل اسان دي لیکن دلته خپله قبضه جاري ساتل یو مشکل کار دی. جو بایډن هم په خپله محاضره کې دا ویلي وو چې که موږ چېرته خپل ټول ملټري طاقت په افغانستان کې استعمال کو نو بیا هم دا جنګ زموږ په فایدې کې نه دی. ملګرو د دې ټولو طاقتورو خلکو افغانستان ته راداخلېدل او دلته د دوی ناکامي دا هر څه به تاسو سره په دې ویډیو کې وړاندې کوو. نو راځئ زموږ سره. یو زمانه داسې وه چې باغي کې افغانستان د سرحد اکثره حصه د هندوستان سره لګېدلې وه. بیا څه زمانه وروسته افغانستان د سرحد تعیین انګریزانو وکړو او په دې سره د دې اکثره حصه د پاکستان سره یو ځای شوه. د افغانستان تاریخ ډېر پخوانی دی. سایرس د ګریټ اولنی بادشاه و چې د افغانستان او له دې سره خواوشا اکثرې علاقې چې باغي کې کابل، جلال آباد او پېښور شامل دي دوی په خپل حکومت کې داخل کړي وي. سایرس د وفات نه بعد دا سلطنت د زوی ډایروس ته پاتې شو. د ده په زمانه کې دا سلطنت په خپل عروج او ترقۍ کې اعلی مرتبې ته رسېدلی و. ملګرو تاسو خو به دا معلومه وي چې د هر عروج دپاره زوال وي. دغه شان په دغه وخت کې دا سلطنت هم د خپل زوال سره مخامخ شو. الکسندر د ګریټ کوم چې اسکندر اعظم ویلی کیږي د 330 بي سي کې په دې سلطنت باندې حمله وکړله او په ډېر جنګونو کې د دې سلطنت بادشاه ډایروس ته شکست ورکړو او دا ټولې علاقې د اسکندر اعظم په قبضه کې راغلي. الکسندر چونکې د ټولې دنیا د فتح کولو په اراده د خپل دارالحکومت نه روان شوی و دې وجې نه د په مسلسل جنګونو حملو او فتوحاتو سره خپل د حکومت د ډېر حده پورې فراخه کړو تر دې چې د افغانستان ته راورسېدو. دې ځای کې د خپل ژوند د غټ امتحان سره مخامخ شو او دا علاقه د اسکندر اعظم دپاره دردسر وګرځېدله. اسکندر اعظم چې کله اول ځل افغانستان ته راغی نو د سره چا څه مزاحمت یا مقابله ونه کړله بلکې د کلو اکثر خلک لاړل غرونو ته او هلته یې پناه حاصله کړله. دې نه بعد دې خلکو د اسکندر اعظم په لښکر باندې حملې شروع کړې. د شپې به خلک د غرونو نه راکوزېدل، حملې به یې کولې او د ورځې به بیا پټېدل. د داسې اچانک حملو د وجې نه اسکندر اعظم او د هغه فوج ډېر تنګ شو. تاریخ کې راځي چې یو ورځ د فوج جرنیل راغی او اسکندر اعظم ته د دې حالاتو شکایت وکړو و اسکندر اعظم په دې شکایت سره ډېر غوسه شو او خپل دغه جرنیل په غوسه کې قتل کو. اسکندر اعظم د افغانستان نه بعد په هندوستان باندې د حملې کولو اراده کړې وه لیکن دې د افغانستان په فتح کولو کې ناکامه شو او هندوستان د فتح کولو هغه موقع ورته میلاو نه شوه. دې وجې نه اسکندر اعظم یو ورځ دا ویلي و چې افغانستان ته ورداخلېدل اسان دي لیکن دلته خپل طاقت باقي ساتل یو مشکل او ګران کار دی. اسکندر اعظم کوم چې د خپلې زمانې او طاقتور بادشاه و د دنیا ډېره حصې خپله قبضه کې راوستې وه دلته ناکامه شو او د دې ناکامۍ په حالت کې وفات هم شو او د افغانستان د ځمکه د ده لپاره قبرستان ثابت شو. دغه ټول قوت او طاقت دلته دفن شو. اسکندر اعظم د وفات نه بعد دا علاقې د یو جرنیل سلیوکس په قبضه کې راغلي. سلیوکس ایران او دې سره په خوش علاقو کې خپل سلطنت قایم کو لیکن د خپل دور کې افغانستان د فتح کولو اراده پرېښودې وه ځکه چې دا ته ډېر مشکل او ګران کار ښکاره کېدو. نو دې نه بعد په دې باندې د فارس ولو حکومت قایم شو او د هغه حکومتو د کوم سره چې صحابه جنګېدلي وو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې بادشاه ته خط رالیږلی و کوم چې کسرا و. د دوی نه بعد محمود غزنوي او طاقتور بادشاه راغی. دا اولنی انسان و چې په افغانستان او دې سره سره په ایران او بهارت باندې حکومت کړی او دلته غزنوي سلطنت قایم کړی و کوم چې ډېر وخت پورې قایم و. په 1185 عیسوي کې غوریان او غزنوي سلطنت ختم کو او دا علاقې په خپل حکومت کې داخل کړې. دې نه بعد چنګیز خان راغی. د په هندوستان باندې حمله کړې وه لیکن دې هم دلته د سخت مزاحمت سره مخامخ شو او دا طاقتور بادشاه هم په دې ځای کې ناکامه شو. وروسته د اولادو کې تیمور لنک راغی. د افغانستان باندې حمله وکړله په هغې باندې حکومت هم کړی و لیکن دا د لږ وخته پورې و. تیمور نه بعد د زوی بابر بادشاه شو. د کابل په خپل حکومت کې داخل کړی و لیکن دلته د مسلسل بغاوتونو د وجې نه دوی په امن سره حکومت ونه کړو. دې نه بعد د نادر شاه حکومت په دې ځای باندې راغی. نادر شاه د لږ وخته پورې حکومت وکړو او بیا وفات شو. د ده د وفات نه بعد د احمد شاه دراني تخنشین شو. د ټول افغانستان په خپل حکومت کې داخل کو او دا دویم طاقتور بادشاه دی چې په افغانستان حکومت کړی دی او د دې خلکو هم د حکومت قبول کړی و. د 19 صدۍ په مابین کې برتانیه په هندوستان باندې قابض شوه. دغه وخت کې د برتانیې روس په مابین کې جنګونه روان وو. د برتانیې سردار پیدا شو چې روس په افغانستان باندې چرته حمله ونه کړي او که داسې چرته وشوه نو دې سره به د برتانیې قبضه په هندوستان باندې مشکل شي. دې وجې نه برتانیې په افغانستان باندې 3 حملې وکړې
د دې حملو په نتیجه کې افغانستان د دوی په قبضه کې راغی، لیکن افغانانو دلته مسلسل حملې او بغاوتونه شروع کړل او د دې د وجې نه د دوی لپاره دلته قبضه برقرار ساتل ډیر مشکل شو. د دې مشکلاتو د حل لپاره برتانیې د افغانانو سره صلح وکړه او د افغانستان لپاره سرحد مقرر کو د ډیورنډ لاین په نوم باندې، کوم چې د پاکستان او افغانستان په منځ کې دی. برتانیې د افغانستان ووتله او د دې حکومت امیر عبدالرحمن ته پرېښود. دینه بعد په 1979 کې روس حمله وکړه په افغانستان باندې، لیکن په افغانستان باندې خپل قبضه برقرار ساتل ګران دي. په دې خبره باندې روس پوه شو، لیکن لس کاله بعد روس په افغانستان باندې حمله ولې کړې و. د دې وجه دا و چې په 1920 کې په افغانستان باندې د امان الله خان حکومت و، چې د حکومت سیکولر نظریه والو دی وجه افغانستان کې موجود دینی طبقه ول خلک د امان الله خان ناراضه شو. کله چې د دوی په منځ کې اختلافات سیوا شو، دوی خپل حکومت د بچاو لپاره د روس مدد طلب کو. د دې وجې نه په 1979 کې روس په افغانستان باندې حمله وکړه. روس دلته هوایي او ځمکي ډیر اپریشنونه وکړل، لیکن بل طرف ته ایران، سعودي عرب او امریکا دوی د طالبانو حمایت وکړو. دوی ته اسلحه هم په ډیر مقدار کې فراهم کړه. روس په افغانستان کې لس کاله تیر کړل. په دې دوران کې دوی د خپل ټول طاقت استعمال کو. روس په دې خبر باندې پوه شو چې افغانستان کې جنگ کول د دوی په فائدې کې نه دي، بلکې برعکس د دوی اکانومي په ډیره خساره کې د دې جنگ د وجې نه. بل اخر دوی په 1988 کې د خپل فوج د واپس کولو اراده وکړه. دا په سیره دوی لپاره به حد شرمناک شکست و. روس خپل ټول طاقت د صرف کولو باوجود دلته ناکام شو. د دې ناکامۍ د وجې نه روس ډیرو ټوکړو ته تقسیم شو. روس کوم چې د خپل زماني او سوپر پاور طاقت د نور ملکونو په مقابله کې ډیر روس ته پاتې شو. روس ته واپس نه بعد په 1990 کې د طالبانو حکومت شروع شو. 1995 کې دوی په هرات باندې قبضه وکړه او 1998 پورې تقریبا 90% افغانستان د طالبانو په قبضه کې راغلی و. د دې نه بعد په 2001 کې امریکا را داخله شو افغانستان ته. او د دې وجه دا و چې د امریکای په نسبت د 9/11 په واقعاتو کې اسامه بن لادن ملوث او طالبانو د افغانستان کې پناه ورکړې و. دی وجه نه امریکای د القاعده تنظیم د ختمولو لپاره په 7 اکتوبر 2001 کې افغانستان باندې حمله وکړه. خپل فوجونه افغانستان ته را داخل کړل. بل طرف ته طالبانو د دوی په خلاف د جهاد کولو اعلان وکړ. د دوی په مابین کې د جنگونو اوږده سلسله شروع شو، کوم چې د 20 کالو پورې جاري و. نو ملګرو څنګه چې اسکندر اعظم ویلیو چې افغانستان ته را داخلېدل آسان دي، لیکن د خپل قبضه جاري ساتل ګران دي. دا خبره د امریکای لپاره هم دغه شان ثابت شو. دوی اول خپ اسانه سره دلته راغلل، لیکن دلته دوی قبضه ډیر وخت پورې او امن ولا ثابت نشو. بل اخر امریکای ته د احساس شو چې دلته جنگیدل بی فایده دي. دوی مذاکرات وکړل، افغانستان نه واپس شو. نو ملګرو د افغانستان غو تاریخ دی چې انسان له حیرت کې اچون کړي. د افغانستان په ځمکه باندې سوپر پاور طاقتونه ولې ناکامیابیږي؟ د دې وجه په دې کې د اوسیدونکو خلکو سعادتونه دي. په دې ځمکه باندې کوم خلک اوسېږي دوی کې اولنی عادت دا دی چې دوی د دشمن په خلاف اچانک جنگ نه شروع کوي، بلکې کله چې دشمن قابض شي دوی د جنگ ابتدا کوي. بل دا داسې خلک دي چې په غرون کې د اوسېدل عادي دي. او بل خوبي دا ده چې دوی سخت زړه والا خلک دي. د دوی د عمر اکثره حساب جنگونو کې تیر شوی ده. د دې وجه نه جنگ کول او پاغي کې مړی کېدل د دوی لپاره یو عامه خبره ده.